السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راته وایي چې نوم دې څه دی او دلته دا خلک چې ښاروالۍ والا راغلي دي او دا د لارو دا سیمټي دیوالونه تاسو راته وایي په دې اړه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ وعلیکم السلام. نوم مې فیاض سدیس دی د ننګرهار ولایت یم. خوښ یم د اسلامي اماراتو په راتګ سره چې اکثریت خلکو دا چې ویره یې درلوده، ډار یې درلود چې امارات به راځي او دلته خلک له مشکلات جوړېږي، ستونزې جوړېږي. وجود کې اوس موږ عملي اقدام کې دا ګورو چې تر دې دمه عام ولس د اماراتو څخه ډېر زیات خوشحاله دي، ځکه اسلامي امارات کوم هدف او کوم طریقې باندې چې راغلي دي باوریم چې انشاءالله همدغسې به سوله قایمیږي او په هېواد کې به سوله راځي. دا چې موږ په ښکاره ډول باندې ګورو موانع د زورواکو نه لرې شولو، دا همدغه استازیتوب کوي چې انشاءالله خپله اسلامي امارت کې فساد نشته او خلک هم فساد ته نه پرېږدي. مننه. خیر وداس څه وایي نوم دې څه دی او دلته د ښاروالۍ والا راغلي دي او دا د لارې خلاصوي، دا سیمټي دیوالونه لرې کوي. مخکې به دا چارواکو کورونو ته او ځینو دفترونو مخو ته دا لوی لوی سیمټي دیوالونه وو او اوس دا ښاروالۍ والا دا لرې کوي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ وعلیکم السلام الله حماد دی او موږ خو ډېر خوشحاله یو چې دلته اقدام یې کړی دی، هغې کړی دی، که نه مخکې به دلته ډېر رش و. هغه یو خو دې ښار کې نفوس زیات دی او بل داسې دی چې دغه ساحې ډېر غصب شوي دي. نو همدې وجې چې دغه یو خو د نفوس زیات و، دې وجې نه دا رش زیات و او بل دا غصب شوی او دغه سړکونه یې بند کړي وو. نو دا دوهم زیان دا و چې موږ ته رش ډېر زیات و، دا مریضانو ته هم ډېر زیات هغه کولو تکلیف ولو. بعض داسې مریضان موږ دلته ولیدل چې په امبولانسونو کې ورته مړه شوي، څه وجې نه چې څه سړک بند شوی او څه رش زیات و. دا ښار چې تقریبا جوړ شوی مثال د خبرې د 10 نه پورې دی، خو اوس نفوس دومره زیات دی چې پکې اوسېږي 30 نفره. نو دا ډېر مشکل و موږ لپاره. دا وروره ښه جوړې نوم دې څه دی او که راته ووایې چې دلته تاسو څنګه راغلي او دلته څه مسؤلیت لرئ؟ اول د ټول نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم عبدالرحمن دی او دلته موږ د ښاروالۍ کارکوونکي یو او موږ دلته راغلي یو چې دا عوام خلک ډېر په عذاب وو. همیشه به په دې لاره باندې 2 ګاډي نه شوه تېرېدی او ډېر زیات مشکلات یې شروع کړي وو او دلته دا ساحې غصب کړې وې ټولې. او انشاءالله اوس موږ د عوامو ته او د ټولو خلکو ته دا اعلان دی چې څومره زورواکي دي دا باید موږ لره په ګوته کړي چې دغسې ساحې نیولي او یا دغسې لاندې کړي، څومره غاصبین چې انشاءالله موږ به د فساد په ضد باندې مبارزه کوو او د اسلامي امارت مجاهدین راجګ شوي په همدې خاطر دي چې د داسې خلکو، داسې فسادګرو، داسې زورواکو دا زور ختم کړي انشاءالله. او دلته دا کوم ځای دی؟ دا اوس د چا کور دی؟ دا لاره چې بنده شوې وه، دا غټ غټ دیوالونه چې پکې ایښي وو، که راته ووایې چې دا چا کور دی او چا په امر باندې تاسو راوتي دلته دا کار هم شروع کړی؟ منګه دا چې دی دا د حاجي ظاهر کور دی، داسې تاسو وګورئ دا د حاجي ظاهر کور دی او تاسو داسې ورته وګورئ دا پیاده روي خو څه کوي چې دا سړک یې نیم بند کړی، داسې وګوره. او بالکل دا هم لرې کړه، دا سړک یې بندي کړي، دا ټول یې مکمل بندي کړي. نو موږ اوس راغلي یو چې د عوامو د خوشحالولو دپاره، د دې کې موږ شخصي مفاد نشته، د عوامو د خوشحالولو دپاره، د عوامو د سهولت دپاره دا ټول ختموو انشاءالله. او چې د دې عوامو همکاري زموږ سره وي انشاءالله موږ به همیشه